محترم حاضرینو، 13 جمعہ کی ماستاسو په حضور کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کې چې حضرت جريح بن جابر بن سلیم رضی الله عنه را نقل کړو او د هغه حدیث په ضمن کې هغه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د اول ملاقات واقعام بیان کړو. حضرت جابر بن سلیم رضی الله حضرت جريح بن جابر بن سلیم رضی الله عنه وایزه مدینه منورې ته رالم په دې نیت باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ووینم چې دا څنګه انسان دی. چې زه کله مدینه منورې ته رالم مسجد نبوي کې یو صاحب ناست دی، پر هغې باندې شاوخوا انسانان راټول دي او هغه انسانان په خپل نوبت باندې هغه صاحب ته ور وړاندې کېږي. څوک د یو مسلې پوښتنه ځینې کوي، څوک د یو کار متعلق مشوره ځینې غواړي او څوک په بل رنګ باندې خپل حاجت ورته پیښوي او چې کم څوک په کم شکل باندې خپل حاجت او غوښتنه ورته پیش کړي نو هغه صاحب په هغه شکل باندې هغه سړي ته جواب ورکوي او چې څنګه جواب دی ولا ورکړي د هغه سړي پر دې جواب باندې اطمینان راسي. بیا پای کې چونو چرا نه کوي، پای کې حجت او دلیل نه وایي، بس پر هغې باندې اطمیناني سي وشاته راوسکي. حضرت جريح بن جابر رضی الله عنه وایي چې زه کله ناستم چې کله د هغه سړي د دې ټولو ملګرو واره تیر سلو نو په آخر کې زور اوس کېدم، چونکې زما د هغه سړي سره اولنی ملاقات نو ما ورته ویل علیک السلام او د دستي اول په جواب کې راته ویل ولا تقولوا علیک السلام، سلام چې چاته وایه په دې الفاظو مه وایه چې علیک السلام، بلکې سلام په دې الفاظو باندې وایه چې السلام علیک. وایي چې کله زما د سلام تصحیح وکړه او زما د غلطۍ تصحیح وکړه چې زه په کوم کار کې غلط وم د هغې صحیح طریقه را وښوله، د هغې څه وروسته ما ورته ویل ته د الله رسول یې، ده راته ویل چې اوس زه د هغې الله رسول یم چې په مشکلاتو کې خلک کوم الله ته آواز ورکوي او په هغې مشکلاتو کې هغه الله د دې انسانانو فریاد اوري او چې کله پر انسانانو باندې کاختي راسي او هغې الله ته فریاد وکړي هغه الله پر انسانانو په شکلي راولي. چې کله پر انسانانو باندې د زندګۍ په هره شعبه کې تنګي راسي د هغې الله طرف ته رجوع وکړي، هغه الله څه غوښتنه وکړي، هغه الله پر انسانانو باندې اساني راولي. زه د هغې الله رب یم. وایي چې کله زما لږ مجلس ورسره وسلو نو په آخر کې ما ورته ویل اعهد الی یا رسول الله، ای د الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه، زه زندګي څنګه تېره کړم، ما ته د زندګۍ تېرولو دپاره یو ښه خبره راته وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم. وایي هغې زما د اولني ملاقات اولنی نصیحت چې ما د هغې د خولې څه واورېدی او اولنی نصیحت یې ما ته پیش کړی، هغه دا مبارکه جمله وه چې لا تسبن احدا، په زندگی کې به چاته بد خبره نه کوي، په زندگی کې به چاته شکنځل نه کوي. د دې څه محدثین دا لیکي چې د دې څه نفس شکنځل نه دی مراد، بلکې د دې مطلب دا دی چې زندگی کې به چاته داسې خبره نه کوي چې په هغې سره د هغې دل ازاري اوسي، د هغې زړه صحیح. بیا که هغه خبره د شکنځلو د قبیلې صحیح، بیا که هغه خبره د خشکې د قبیلې صحیح، بیا که هغه خبره د غصې د قبیلې صحیح او که هغه خبره په هر شکل چاته به داسې خبره نه کوي چې د هغې سره د هغې دل ازاري اوسي، د هغې زړه زهیر سي. ځکه ته چې کوم چاته دا خبره کوي د کوم چا زړه زهیری هغه انسان دی او انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. ځکه انسان الله تعالی ته داسې محبوب مخلوق دی، داسې خوش مخلوق دی چې الله تعالی دا ټوله کائنات او دا ټوله مخلوقات د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي. لمر که راخیږي، سپوږمۍ که راخیږي او اسمان که ورځي که بارانونه وورئ او پر دې مځکه که یخ و ګرمۍ راځي، دا ټوله الله تعالی د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي. لیکن انسان الله تعالی ته دومره قریب دی چې انسان بیا الله تعالی د ځان د خدمت لپاره پیدا کړی دی. الله تعالی د انسان ته سو یا ابن آدم خلقتک الاشیاء كلها لاجلک، ای انسان ما دا ټول مخلوقات ستا دپاره پیدا کړي دي. په لمر کې هم ستا نفع ده، په سپوږمۍ کې هم ستا نفع ده، په ورځ کې هم ستا نفع ده، په شپه کې هم ستا نفع ده او په ګرمي کې هم ستا ګټه او نفع ده او په یخني کې هم ستا نفع ده. لیکن وخلقتک لاجلی، ای انسان ته مې د ځان دپاره پیدا کړی. ځکه ته چې کم چاته خبره کوي هغه انسان دی، ته چې د کم چا دلازاري کوي د هغه انسان دی، ته چې کم چاته بده وینا کوي هغه انسان دی
او انسان الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې اشرف پیدا کړی دی او هغه انسان د خپل عبادت او د خپل خدمت او د خپل معرفت لپاره پیدا کړی دی او د انسان زندگی الله تعالی د خپل عبادت او د خپل معرفت لپاره وقف کړی ده